خپله صرفي لرم او په ضمن کې د هټیوالو اتحادیې خدمت هم کوو. ته ووایې چې د تاسو کمیټه د ښار د بازار کومو اهدافو یا موخو ته په کتو سره جوړه شوې؟ ستونزې ډېرې دي. د دکاندار د مشتري ترمنځ جنجال ارڅي، د دکاندار د مالک ترمنځ جنجال ارڅي او همداسې ستړې ستومنې د ولسوالۍ مقام سرڅي یا په ښاروالۍ کې یا په مالیه کې یا په صفایۍ کې. دلته خو په بازار کې بیخي زیات مثبت تغیرات وینو. که په لومړي قدم کې موږ یادوري وکړو پخوا به برګینونه ول یو به یو د بازار په یو برخه کې بل به د بازار په بله برخه کې وو. پخوا به خلک به ول ګن به راوړو نلی ته به اچولو. اوس چې د هغې په خاطر د ښاروالۍ لخوا کسه بدنۍ په 500 مترۍ کې ایښودل شوي دي. هر سړی ورځي که کوم ګن چې وي هغه کسه بدنۍ ته اچوي. دې بازار کې موږ یو اتفاقیه نه لرو. خدای مکه که چیرې په دې شرینه او بازار کې اورلګېدنه وشوه نو موږ دومره ظرفیت نه لرو، موږ دومره څه شی نه لرو چې موږ د دغه د اور مهر کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طاهر میډیا درنو کتونکو تمه ده چې ټول به راته روغ جوړ او صحتمنده به وای. ګرانو کتونکو د یوې مودې راپدې خوا موږ د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ مرکزي بازار یعنې شریناو کې د ښار د آبادۍ ښکلا سمون او پاکوالي په خاطر مثبت تغیرات وینو. نو دا تاسو دا هم د ښار آبادي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مننه کوم چې تاسې تر دغه ځای پورې تشریف راوړو. مننه کوم حاجي صاحب، خدای مو ژوندی لره. حاجي صاحب له موږ سره او لیدونکو سره که خپله پیژندګلوي وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې ده مولوي عبدالوحید او د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ د هټیوالو اتحادیې رئیس. مننه کوم مولوي صاحب د تا د پیژنګلو څخه. محترمه که دا راته ووایې چې څه فعلا څه دنده او مصروفیت لرې؟ فعلا خو د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ شریناو بازار کې د صرافانو په مارکیټ کې دکان لرم، خپله صرفي لرم او په ضمن کې د هټیوالو اتحادیې خدمت هم کوو. که دا راته ووایې چې تا په خبرو کې یادونه وکړله چې زه د بازار د هټیوالو د رئیس په توګه خپلې چارې پر مخ وړم. حاجي صاحب که دا راته ووایې چې د تاسو کمیټه د ښار د بازار کومو اهدافو یا موخو ته په کتو سره جوړه شوې؟ شاید تاسې ته پته لګېږي چې په دغه بازار کې 1800 دکانداران ژوند کوي او همداسې جمع مالکان نو تقریبا ټوټل 4000 کسان سي. نو د دغو دپاره یو انسجام، یو اتفاق، یوه اتحادیه، یوه کمیټه ضرور ده. نو په دغې خاطر چې په بازار کې ستونزې ډېرې دي، د دکاندار د مشتري ترمنځ جنجال ارڅي، د دکاندار د مالک ترمنځ جنجال ارڅي او همداسې ستړې ستومنې د ولسوالۍ مقام سرڅي یا په ښاروالۍ کې یا په مالیه کې یا په صفایۍ کې. نو دغو سبب بیا ټول بازار په تکلیف و، ځکه هر سړی به ولسوالۍ ته تلو، هغه ستونزه به د ښاروالۍ سره شریکوله یا به د ولسوالۍ مقام سره شریکوله. نو د خلکو د سهولت په خاطر، خلکو ته اسانتیا په خاطر چې د دوی ته سهولت وي، د خپل کاروبار نه وي په وتلي، دغې دپاره موږ یوه کمیټه رامنځته کړه چې په راس کې زه خپله مولوي عبدالوحید یم او معاون مو ده، همداسې منشي ده
نو تقریبا 28 سیم په دا اتحادیه کې ګډون لري چې د هر سیم نماینده دي موږ سره ده چې په هر سیم کې ستړي ستونزه وي هغه که په کوم ورګون پورې مربوطه وي هغه د کمیټې طریقه د دکاندارانو مشکل موږ د مسؤلو چارواکو سره شریکوو همداسې د مسؤلو چارواکو چې کومه غوښتنه وي هغه د کمیټې د طریقه موږ د ټول بازار سره شریکوو هر نماینده سره شریکوو نو په دا کې ولس ته سهولت ده او مسؤلو چارواکو ته سهولت ده نو په دغه خاطر مو کمیټه جوړه کړې ده مننه کوم مولوي صاحب د تا د ښایسته خبرو او وضاحت څخه مولوي صاحب که د خپرونې په دې برخه کې راته ووایي چې موږ د یوې مودې راپدې خو په بازار کې د ښار د صفایۍ سمون ښکلا او آبادۍ په خاطر مثبت تغیرات وینو په دې کې ستاسو رول یا نقش څه و واقعا چې بازار په ډیر کم وخت کې ډیر پرمختګ وکړو دغه د بازار د کمیټې غوښتنه وه چې د ولسوالۍ مقام نه به کوله د ښاروالۍ نه به کوله اړوندو مسؤلو چارواکو سره به خپل ضرورتونه شریکول چې موږ فرض کا یا کثافهدانیو ته مو ضرورت ده یا مو اطفایي ته ضرورت ده یا مو نلۍ ته ضرورت ده دغه ځای کې اوبه بمبه کېږي چې موږ ته دا نلۍ جوړه شي نو همدا د کمیټې برکات و چې د مشرانو نه مو غوښتنې وکړې او ښاروال صاحبو ته د الله تعالی خیر کثیر ویر کړي چې هغه عملي اقدام وکړو نو همدغه بازار ته یې ښکلا ور په برخه کړه چې یو د هغې د جملې نه فرض کړه کثافهدانۍ په خپلو سترګو کاسې چې مخکې موږ په بازار کې کثافهدانۍ نه لرلې همداسې بازار مو تیاره و رڼا یې نه لرله لیټونه یې ولګول همداسې جنخیلو لین کې اوبه په سرک تلې تر پټک ساحې پورې یې یوه نلۍ پخه کړه همداسې نوره کوره جریان لري وخته دي خو زیات نه زیات د بازار په ښکلا کې مونږ خاصتا د ولسوال صاحب نه ښاروال صاحب نه ډیره مننه کوو چې هغو بار بار د کمیټې څخه نوست دي دا غوښتنه یې ته نه کړې چې تاسې مونږ ته خپل ضرورتونه په ګوته کوئ چې مونږ هماغه عملي کړو نو په دا کې ډیره د ولسوالۍ مقام نه زیاته مونږ مننه کوو چې د بازار ته یې ښکلا ور په برخه کړه او د کمیټې نقش او رول یې همدا و چې هغه کومه نیمګړتیا وي هغه دوی ته په ګوته کړي هغه اقدام وکړي مولوي صاحب له خبرو څخه مو یو جهان مننه که په اخر کې دا راته ووایي چې ولس ته خاصتا دکاندارانو او تجارانو ته د لنډ پیغام څه ده طور کې دکاندارانو ته د موږ دا پیغام ده چې په خپله دی چې د کومې کثافهدانۍ د دوی د مارکیټو یا د سړک په غاړه لګېدلي دي کوشش دې وکړي دا د بې ځایه ځای ما غورځوي هماغه کثافهدانیو ته دې رسوي همداسې حقارت دې ما کوي خلق غریب دي بیچاره دي کاروبار خراب ده نو ترحم دی وکړي په د خپل ولس نه په د خپلو خلکو نه الله تعالی به په کمه ګټه کې برکات ورته وچوي عموما کې مې د ټول ولس نه غوښتنه دا ده چې دوی دې په نظافت کې ډېر کوشش همکاري دې وکړي د ښاروالۍ سره یوازینۍ وظیفه د ښاروالۍ نه ده د نظافت بلکې د هر افغان د هر باشنده دا وظیفه ده چې خپل چاپیریال خپل بازار پاک او صفا وساتي مننه کوو د تاسو نه چې دغه پورې مو تکلیف ور وکړو او د موږ غږ ته مو انعکاس ورکړو ډېره مننه الله تعالی مو خوشحاله او کامیاب لره ښاغلي که خپل پېژندګلوي راسره وکړي یعنې ځان را وپېژنې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نوم یې رئیس خان واکمن د څمکنیو ولسوالۍ سلیمان خیلو کلي اوسېدونکی مننه خیر اوسې ستا د پېژندګلوۍ څخه واکمن صاحب که دا راته ووایې چې په بازار کې د تېر په پرتله کوم مثبت تغیرات وینې
دلته خو په بازار کې بیخي زیات مثبت تغیرات وینو. که په لومړي قدم کې موږ یادوري وکړو پخوا به برګینونه وال یو به یو د بازار په یوه برخه کې و بل به د بازار په بله برخه کې و. دا د څمکنیو ولسوالۍ د محترم شروال صاحب او د ګډې همکارۍ په اساس د نورو ملګرو دوی وغوښتل چې دغه برګینونه یوې خواته کړي. دا یو ډېر مثبت تغیرات و او دې ته ورته به که د بازار د ښکلا او ډیکوریشن په اړه یادوري وکړو چې بازار ته اوس د نوي کوم ډیکوریشن د قانون ته ورکړل شوی دی، دا بازار کې بیخي مثبت تغیرات دی، بیخي ښکلا دی. همدې ته ورته پخوا به خلک به ول ګن به راوړو نلۍ ته به اچولو، اوس چې د هغې په خاطر د شرولې لخوا کثافت په 500 مترۍ کې ایښودل شوي دي. هر سړی ورځي که کوم ګن چې وي هغه کثافت دانۍ ته اچوي. دا بیخي مثبت تغیرات ده. دې ته ورته اوس تازه د 2 ورځې کېږي چې په د شرنو بازار کې یې چوک جوړېږي، مرکزي چوک، چې دا چوک به بیخي بازار ته لا ښکلا ورکړي. دا ټول مثبت تغیرات دي او موږ یې مثبت ارزیابي کوو. مننه کوم که د خپرونې په دې برخه کې راته ووایې چې د ولس او د حکومت دغه ګډ کار یا کړنه څنګه ارزیابي کوي؟ د ولس او د حکومت ګډه کوم کارونه چې ترسره شوي دي یا ترسره کېږي دا موږ خپله مثبت ارزیابي کوو او دا موږ په نیک پال نسو. دا چې ولس د حکومت سره همکاري ونه کړه، حکومت د ولس څخه همکاري ونه غواړي، ناممکنه دی. خو هر وخت پوره موږ دا یادوري کړې ده او یادوري به کوو چې ولس باید له حکومت سره همکاري وکړي، په دې معنا چې تر څو پورې هر ستونزې هر مشکلات چې وي هغه ته یوه حل لار پیدا کړي په ګډه. دا موږ خپله مثبت ارزیابي کوو. مننه کوم که د خپرونې په دې برخه کې یوه بله پوښتنه راسره ځواب کړي، هغه دا چې له دولت څخه مو غوښتنه کومه ده؟ له دولت څخه مو کومه غوښتنه لرئ؟ دولت څخه مونږ بیخي زیاتې غوښتنې دي، خو هغه مهم غوښتنې چې اوسني وختونو کې مونږ دغه ولسو ته ضرورت لرو. په لومړیو کې مونږ په صحي برخه کې ډېر ضرورت لرو چې په پکتیا کې داسې کلینیکونه یا ډاکټران نشته او که شته په نشتون حساب دي. په دغه کې مونږ ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي او په ځانګړي ډول مطلب دغه په څمکنیو ولسوالۍ کې همداسې ورته ستونزه مونږ چې د سړکونو لویه ستونزه ده چې مونږ مطلب سړکونه نه لرو. کوم سړکونه پاخه شوي دغه په نشتون حساب دي، لکه د پټان نیول تر ګردیزه پورې دا سړک چې په نشتون حسابېږي، پخوا پوخ شوی خو اوس خراب دی، کڼو کاپر دی. همدې ته ورته د څمکنیو څخه نیول تر جنخیلو پورې سړک دی چې څو ځلې مونږ غوښتنې وکړلې، موږ غوښتنې تر اوسه پورې ونه منل شوې. مونږ غواړو له دولت څخه چې مونږ د څمکنیو څخه نیول تر جنخیلو پورې سړک پوخ په اساسي ډول جوړ شي تر څو پورې د ولس له ستونزو مشکلاتو څخه خلاص شي. دوه یادوري به مونږ بله د هغه په باره کې وکړو چې مثل مونږ مکتبونه لرو، خو ځینې وختونو مکتبونه چې دي هغه مکمل د شاګردانو مطلب پر صنفونه نشته او که دولت څخه دا غوښتنه لرو چې هغه صنفونه مطلب په برابره کړي. کتابونه ځینې وختونو کې د کتابونو نشتوالی وي، ولس غریب دی او مثال خبره د کارتسیو او قلمونو کو همکاري او مطلب ولس څخه دا غوښتنه لري چې معرفي په برخه کې مونږ څخه باید بیخي زیاته همکاري وکړي. همداسې که یوه بله د غوښتنه وکړو چې اوس مونږ د څمکنیو ولسوالۍ شرنو لوی بازار په دې بازار کې مونږ یوه اطفیه نه لرو. خدای مکه که چیرې په دې شرنو بازار کې ورلګېدنه وشوه نو مونږ دومره ظرفیت نه لرو، مونږ دومره څه شی نه لرو چې مونږ د دغه د اور مهر کو، دا اور مونږ مطلب مړ کو. نو دغې په خاطر مونږ د دولت څخه دا غوښتنه هم ده چې مثال د څمکنیو ولسوالۍ شرنو بازار لپاره باید دوی یوه اطفیې ته بیخي جدي ضرورت دی او چې تر څو پورې خدای مکه که په آینده کې کومه ستونزه د اور لګېدنې وشي تر څو پورې مثال په وخت رسیدګي ورته وشي اور باید مهر کېږي. نو دغې په خاطر ډېر دی. همدې ته ورته نور ډېرې غوښتنې لرو، خو تر دا څو غوښتنې زما په اند دا تر ټولو مهمې به وي. مننه کوم که یوه بله پوښتنه هم راسره ځواب کړي واکمن صاحب، هغه دا چې له دولت څخه مو خپله غوښتنه چې ده وکړله، اوس له ولس ته د سپارښتنه څه ده؟ ولس ته مونږ دا سپارښتنه لرو چې ولسه مونږ باید د هر وخت لپاره له خپل نظام څخه ملاتړ وکړو او نظام څخه په کلکه ودرېږو تر څو پورې چې مونږ دا نظام په پښو ودرېږي. همکاري ورسره وکړو. فرض مثال لکه دولت په اوسنیو وختونو کې مثال په ځنګلاتو پابندي لګول، زموږ باید مطلب د همکاري ورسره وکړو چې زموږ ځنګلات باید نور ونه وهل شي، کوم چې ووهل شي هغه مونږ نقصان وکړل. همداسې د ورته سل مسایل نوره دي په هغو کې باید مونږ همکاري دولت سره وکړو تر څو پورې د خپل نظام د خپل دولت په پښو ودرېږي.